وی بې خبرې ستا خبرې خوندورې، انتها کوي دلبرې خوندورې. ستا په خوا کې شیدایي خواږه خوارې وي، ستا ګیلې خوږې سندرې خوندورې. په موسکا د شونډې بلې شي چې راغې، خو د زلفې مړورې خوندورې. او ما ته وګوره او ما نظر کې واخله، سرسري راکړه چکرې خوندورې. او د تهذیب کاروان کې غلې شان روانې، د شوخۍ دې هم لښکرې خوندورې. بل نظم دی چې ګراف کې چې څومره مالي دې زاویې، ستا له محوره تاوېدې زاویې. خورې ورې په ریاضي کې ورکې، په خط د لای تناهي کې ورکې. ستا د ښایست چې څومره وې زاویې، ټولې په ما شوې راخورې زاویې. او زړه مې نظر کې گرفتار پاتې شو، نه ستا په لار شو نه په لار پاتې شو. زما په سترګو خوروې زاویې، د تورو تورو سترګو سرې زاویې. او زه د دایره کې انحصار پاتې شوم، تا نه په لار سترګې په لار پاتې شوم. نقطې نقطې تا پسې مړې زاویې، ستا هره لاره زاویې زاویې. او په هر قلم د هندسې زاویې، نخرې کوي له زاویې زاویې. او اخرنی بل دغه دی چې وطنداري، عنوان دی وطنداري. وی د پښتو په تار ولاړې وطنداري، د غیرت په داو کې لاړې وطنداري. د پښتون له بغاوته جوړې بنګې، د پښتون له احساساتو لوړې دنګې. د خیبر په خاوره باغې باغې سترې، ستا وږمې ټولې لونګې ځوانې انګې. یو د ګڼ د طاوسي رنګونو جوړلې، بل لمنې د اوږدې اوږدې ملنګې. غاړکۍ د کوي غاړې وطنداري، ته په غاړو غاړو لاړې وطنداري. په مزاج کې رنګه بنګه لونګینه، وطن یاري ته مو ضد یې ته مو مینه. وفا پاشي وفا غواړي وفاداري، د وطن له تنه ستا واده سنګینه. ته یې ټولې حوصلې زما غمخوارې، په کردار هموار هموار نرمه مهینه. نه فریاد کوي نه جاړې وطنداري، ښه په ډک زړه رانه لاړې وطنداري. او ستا په یوه ټپه ملالې جذبې پارې، ستا نغمو کې ولولې زمونږ ګیسارې. لاملارې ستا په سترګو ګرفتارې، ستا لیمې لکه ایمان زما خمارې. لا راګیر یم ستا یادونو کې یادګارې، سندرغاړې زمزمې کوي په لارې. غاړې وکړې سندرغاړې وطندارې، انجمن لور ته مې لاړې وطندارې. او پر په پر ټولې په تار او ستنې جوړې، ستا وزرې افغاني شاهینې جوړې. پیمانه په پیمانه ریخمینې جوړې، پر انجو باندې تورې سترګې تورې. زه جنون ته مې شعور خاورینې جوړې، په اخلاص یې د اخلاص جام ته نسکورې. صرف ما په خوا کې غواړې وطندارې، صرف ما د خوا نه لاړې وطندارې. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ: 0 شپږ څلوېښت 48 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک، 2 کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.